نیوي کاله وروسته خوست ولایت کې دوه کورنۍ له پلرونو او نیکونو څخه ورپاتې دښمنۍ تر شا پرېږدي او یو بل ته د ورورۍ غاړې ورکوي. له دغو دوه کورنیو یوه یې د خوست ولایت مرکز پورې مربوط د مالیزیو سیمې اوسیدونکې او بله یې د تڼۍ ولسوالۍ حصارک زاړي کلي اوسیدونکې ده. دغه دوه کورنۍ خوښې دي چې ترمنځ یې امنیتي مسؤلین او قومي مشران لاس په کار کیږي او له دې تریخ ژوند څخه یې د تل لپاره خلاصوي. دغه شخړه د دواړو کورنیو ترمنځ د یو کس په وژل کېدو پیل شوې وه. د وژل شوي کورنۍ وارثینو مقابل جانب ته بښنه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې له دې وروسته به په یو ټغر سره کیني او د مینې او یووالي ژوند به ترسره کوي. ډېر خوښ یو چې موږ مطلب نن داسې یوه ورځ راغله چې موږ دی په منځ کې یوه ګیله یوه کیسه مطلب ورکه شوه. موږ نن دی کور ته راغلو دی موږ درسي موږ دی کور څه مطلب چې به دی پوهته د کوشش ته وکړي چې دا رقم مطلب یوه ټغر سره کیني دا رقم خپل مسلماني مطلب حال الحمدلله نن ورځ د هغې مشرونو او د امارت د اسلامي د کارمندونو او د قمندان صاحب او د ولایت مقام هغې د رهبرۍ په هغه باندې بس الحمدلله پای ته ورسېده او موږ هم خوښ دي جانب مقابل هم چې کوم دی هغه الحمدلله خوښ دی. بل لور بیا د خوست ولایت ولایتي مسؤلینو او امنیه قمندانۍ چارواکو د خلکو خدمت کړل خپله وجیبه عمل وبله. همدارنګه دوی د هیواد پرمختګ د ولسونو او حکومت سره په یووالي کې یاد کړ او ډاډ یې ورکړ چې قومي شخړې او د کورنیو ترمنځ دښمني به د قومي مشرانو سپینګیریو او ځوانانو په همکارۍ سره حل کوي او په دې برخه کې به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. خوست ولایت ټولو قومونو ته ډاډ او اطمینان ورکوم. انشاءالله د دغسې پیښو د دغسې مخکینیو ناخوالو او قومي بدیو دپاره موږ یو کمیسیون ټاکلی انشاءالله په وخت به دغو پیښو ته رسیدګي کوي او د قومونو او کورنیو ترمنځ به شخړې په دوستۍ باندې بدلوي. د اسلامي امارت د طرفه چې کوم پلان جوړ شوی دی امید دی چې په لنډ وخت کې به دغه دښمنۍ ټولې په دوستۍ بدلېږي او محترمو دا هم اطمینان درکوم چې دې سره سره موږ هر چېرته هغه خلک چې په جرم ککړ خلک وي نو هغه به انشاءالله موږ نسو او قضایي ارګانونو ته به انشاءالله سپارلی کېږي. امید لرم چې په کم وخت کې دغې سره سره چې موږ دروازې تاسو ته خلاصې دي که په ولسوالۍ کې دي که په مرکز کې دي هغه سیږه چې موږ ته رسیدګي نشي کړی هغه خپلې غوښتنې هغه خپل مشکلات موږ سره د دغې لارې انشاءالله شریک کړي. یاد دې وي چې د موجوده نظام په راتګ سره په ټول هیواد کې خصوصا په لویه پکتیا کې د دولتي مسؤلینو قومي مشرانو او سپینګیرو په ګډو هڅو سره تر زیاته بریده قومي او د کورنیو ترمنځ شخړې په دوستۍ بدلې شوي او اوس مهال په ارام او یو ځای د ورورۍ ژوند ترسره کوي.